السلام علیکم. یوه تر ټولو بهترینه کیسه درته کوم چې ژوند کې دې لوی بدلون راولي. ما د دې په شان جالبه او ګټوره کیسه ډېره کم اورېدلې. ځینو مشهورو لیکوالو دا په نړیوال ادب کې تر ټولو ښکلې کیسه بللې ده. دا زما ستا او زموږ د ټولو مربوط کیسه ده چې هر یو پکې ځانونه تمثیلولی شو، مګر هغه څوک چې الله پاک په رښتینې ډول پیژني له دې کیسې مستثنا دي. دا د مشهور لیکوال تولستوی خیالي کیسه ده چې په ژوند د پوهېدو لپاره ډېره ژوره معنا پکې پرته ده. دا به یوه له هغو بهترونو کیسو څخه وي چې تر اوسه مو اورېدلې. دا د باخوم په نوم د یوه کس کیسه ده. باخوم د خپګان پروفیسور بلل کیږي. د دې کیسې عنوان دی انسان څومره ځمکې ته اړتیا لري. زه یې درته په مختصر ډول بیانوم. راځئ تر پایه را سره واوسئ. کیسه داسې ده چې د باخوم په نوم یو غریب کس و چې هیڅ ځمکه یې نه لرله او د نورو خلکو په ځمکو کې په اجاره کار کاوه. د ژمي په یوه یخه شپه کې د اور څنګ ته ناست و او د خپلې ښځې او له ښاره ورغلې مشرې خور ترمنځ خبرې اورېدې چې د تولستوی مشرې خور د ښار د ژوند د ښکلاګانو او نعمتونو او د کلیوال ژوند پر ستونزو خبرې کولې. د باخوم میرمن د خپلې اندرور یا د میړه د خور خبرې له پامه غورځولې او جواب یې ورکاوه. خو باخوم له ځان سره وکړ او ارمان یې شو چې کاشکې یې لږه ځمکه لرله او د خلکو د ځمکو په ځای یې په خپله ځمکه کې د ځان لپاره کار کولی، نو د هیڅ چا پروا به مې نه کوله، ان که د شیطانانو مشر هم وي. خو له بده بخته چې شیطان یې شاته ناست و او دا خبرې یې واورېدې، بلکې ځان ته یې چلنج یا ننګونه وګڼله او دا چلنج یې ومانه او دا ژمنه یې وکړه چې تباه کوم به دې. له لنډې مودې وروسته یوې ښکلې او نرم زړې ښځې چې په کلي کې د ډېرو ځمکو ملکیت خاونده و اعلان وکړ چې خپلې ځمکې خرڅوي. د کلي مالدارو د هغې د ځمکې د اخیستو لپاره بیړه وکړه. باخوم له ځان سره فکر وکړ چې دی هم ولې لږه ځمکه ترې وانخلي. د همدې لپاره یې د خپلو شاتو مچیو نیمایي برخه او یو کوچنی اس خرڅ کړل او خپل 2 زامن یې په یوه ځمکه کې د یوه کال لپاره اجیران کړل او د یوه کال اجوره یې مخکې له مخکې واخیسته او پاتې څه اندازه پیسې له خپلوانو قرض کړې او د 40 جریبه ځمکې نیمایي پیسې یې ورکړې. ورپسې یو لیک ولیکه چې پاتې پیسې به په 2 کلونو کې ادا کړي او ځمکه یې ترلاسه کړه. یو کال وروسته یې قسمت ښه و، ځمکې ښه ډېر حاصلات وکړل او هغه پور یې ادا کړ. له ځان سره یې ویل اوس به نو ښه خوندور ژوند وکړي چې ده غوښته. خو څه موده وروسته د ګاونډیانو لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې. د ګاونډیانو مالونه به د ځمکو ته راتلل او فصل به یې ورته خوړ. د ستونزو جدیت باخوم اړ کړ چې محکمې ته ریزه وکړي او له ځان سره یې ویل چې دا څه جنجالي ژوند شو. اوس نو باخوم د مالدارۍ او شتمنۍ بله څېره ویني. یوه ورځ د باخوم یو شتمن ملګری چې د ده له کلي تېرېدو پرې راپېښ شو او میلمه یې شو. ملګري ورته کیسه وکړه چې د والګا په نوم د دوی کلي کې لوی او ښې زراعتي ځمکې دي او خاوندان یې ښه مهربانه خلک دي چې که څوک وغواړي د هغوی ځمکې وکري او هلته ژوند وکړي، په بدل کې 25 جریبه ځمکه وړیا همدغه کس ته ورکوي او مرسته هم ورسره کوي. باخوم پرېکړه وکړه چې له دغه نعمتونو باید برخمن شي. نو تیار له ګاونډیانو په تکلیف هم و، نو خپلې ځمکې او هر څه یې خرڅ کړل. فامیل یې ځان سره واخیست او د روسیې د فولجا یا وولګا کلي په لور یې سفر پیل کړ. هلته په رسېدو باخوم د خپلو 3 اولادونو ښځې او خپلې برخې په توګه 125 جریبه بهترینه زراعتي ځمکه ترلاسه کړه چې د پخوانۍ ځمکې پرتله یې 2 چنده حاصلات ډېر وو. د ځمکو پیر او پلور د باخوم کاروبار شو چې څو کاله وروسته یې ځمکه 1400 جریبه ته ورسېده.
احساس یې وکړ چې بخت یې بیداره شوی او کار یې جوړ شو. خو یوه ورځ یو تجار یې لیدو ته راغی او خبر یې کړ چې لسګونه مایله لرې د بشکیر په نوم کلي کې سخت مهربان او ښه خلک اوسېږي. دومره ځمکې لري چې لمر پرې نه ډوبېږي او که څوک ترې هر څومره وغواړي په ډېر ارزان قیمت یې ورکوي. تجار ملګري ورته وویل ما ترې 14,000 جریبه ځمکه یوازې په 1000 روبلو واخیسته. باخوم حق پک شو چې څنګه دی له دې لویې لاسته راوړنې محروم دی. له ځان سره یې وویل چې دومره پیسې زه هم لرم خو یوازې 1400 جریبه ځمکې ته ناست یم، ولې په زرګونه جریبه ځمکه ونه لرم. والګا کې خپل ټول ځمکه خرڅ کړه او د بشکیر په لور روان شو. ملګری ورته ویلي و چې کله هلته تللی یوازې د کلي مشرانو ته ډالۍ له ځان سره یوسه، نو هغوی به درته خوشحاله شي او ډیر قدر به دې وکړي او هر څه چې ته غواړې هغه به درکړي. هغه همداسې وکړل او لار کې ګڼې تحفې واخیستې او له ځان سره یې یوړې او د کلي مشرانو ته یې ډالۍ کړې. د کلي مشرانو یې تود هرکلی وکړ او پوښتنه یې ترې وکړه چې څه غواړې؟ ویل ځمکه غواړم. د کلي مشرانو ورته کړل چې څومره دې خوښه وي اخله یې ستا ده. ویل نه، غواړم د اصولو مطابق له تاسې ځمکه واخلم، نو په څو یې خرڅوئ؟ ویل زموږ د کلي اصول فرق کوي، موږ ځمکه په متر او جریب نه خرڅوو. ویل نو څنګه؟ د کلي مشرانو ویل په 1000 روبلو ټوله ورځ. باخوم حیران شو، ویل څنګه؟ سم پوه نه شوم. هغوی ویل چې په خپلو قدمونو ټوله ورځ وګرځه چې څومره ځمکه دې ووهله او کوم ځای ته ورسېدې هماغومره ځمکه ستا شوه، خو په دې شرط چې تر لمر ډوبېدو مخکې هغه ځای ته ورسېږي چې قدم وهل دې ترې پیل کړي وو او چې څومره ځمکه کې دې قدم وهلی وو ټوله ستا. باخوم ویل دا بهترینه خبره ده چې ما اورېدلې. په بې صبرۍ تر سهاره 20 قسمه خوبونه ویني او په تمه دی چې کله به سهار کېږي تر څو دا کار وکړي او قیمتي ځمکه دومره ارزانه ترلاسه کړي. سهار ته نږدې پرې خوب غلبه وکړه او یو خراب خوب یې ولید چې راویښ شو. ویل دا شیطاني خوب دی. کله چې سهار لمر ښکاره شو خلک یې په ټاکلي ځای کې په تمه وو او له کوم ځایه چې باخوم قدم وهل پیلوي. هغه د کلی مشر ته 1000 روبله ورکړل. کلی مشر پیسې په خپله خولۍ کې کېښودې او خولۍ یې پر میز پرته وه. هوکړه وشوه. د کلی مشر باخوم ته ویل ته به راوځینې شیان ځان سره واخله چې په لار کې پرې نښه وکړې او هر ځای ته چې رسېږي یوه نښه ږده، خو په دې شرط به بیرته همدلته ځان را رسوي چې لمر نه وي ډوب شوی. تر لمر ښکته کېدو مخکې باید همدلته حاضر وي له کوم ځایه چې دې قدم اخیستی دی. باخوم د قدم پر ځای منډه پیل کړه. منډه وهي او هر ځای نښه ږدي. تر هغې روانو چې غرمه شوه. له ځان سره فکر وکړ چې دا خو یې اوږدوالی شو، اوس باید بل لوري ته حرکت وکړي چې د ځمکې بر یا عرض هم معلوم کړي تر څو یې اوږدوالی او بر برابر شي. په همدې مقصد یې حرکت پیل کړ، خو د بدن ځواک یې په کمیدو او حرکت یې ورو شو. خو هر وار به یې تړون ته پام شو چې څومره ځمکه باندې قدم ووهې هغه ستا کېږي. همدې به پکې انرژي پیدا کړه او حرکت به یې دوام وکړ. دی روان دی. پام یې شو چې لمر د غروب لوري ته رهي دی او یوازې 1 ساعت وخت پاتې دی چې بیرته باید اصلي ځای ته ستون شي، که نه دومره زحمت به یې حیف شي. بیرته ستون شو خو ډېر ستړی و. د کمزورتیا احساس یې کاوه. پښو یې ورسره ملګرتیا نه کوله ځکه چاودلې وې او وینه ترې بهېدله. د سفر لپاره چې هر څه لرل ټول یې وغورځول. یوازې په ځان کې جامې او پرتوګ پاتې شول. آن د خوراک او څښاک کڅوړه یې هم وغورځوله چې سفر ورته اسانه شي. په دې چاره ونه شوه. ورپسې بوټان یا څپلۍ هم وغورځولې او لکه سپین ږیری کس په لاره ستومانه روان دی او لمر ترې ډوبېدو لور ته روان دی. دی ورخطا دی او قسمت ورته ښه نه ښکاري.
خو هر واري چې ورته تړون یادېږي بیا انرژي پیدا کوي او حرکت کوي. خو په آخر کې د خپل مقصد ته ډیر نږدې شو، لږ ځای پاتې دی چې ورسیږي. پښو یې کار نه کاوه، نو لکه ماشوم یې خاپوړې شروع کړې. ساه یې لنډه لنډه کېږي تر دې چې د هغې غونډۍ بیخ ته ورسېد. څو قدمه پاتې دي چې د غونډۍ سر ته پورته شي او ځمکه وګټي او ټوله په خپل نوم کړي. خو ناڅاپه پړ مخ وغورځېد او له خولې یې چیغه ووتله چې په ما دې لعنت شي. لمر کېناست او هر څه مې له لاسه ورکړل. هیڅ نه اوري مګر د غونډۍ په سر د هغو خلکو چیغې چې نارې ورته وهي، هله لږ ځای پاتې دی، هله زر شه چې ګټلې دې ده. په دې پوه شو چې لا هم لږه لاره ورته شته، ځکه خلک د غونډۍ په سر او دی بیخ کې دی. دی ناهیله شو چې لمر ډوب شو، خو د غونډۍ په سر خلکو ته لمر ښکارېدو چې لا هم نه دی ښکته شوی. خدای مسکین د غونډۍ بیخ تیاره کې و او لمر یې نه لید او فکر یې کاوه چې لمر ښکته شوی دی. خو باخوم روحیه ونه بایلله او بیا پورته شو او حرکت یې پیل کړ. په غونډۍ ور پورته شو او تر خلکو یې ځان ورساوه. د کلي مشر غږ وکړ، دا څومره بختور او د قوي ارادې انسان دی، دومره ځمکه یې ترلاسه کړه چې بل هیچ چا تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. خادم یې راغی چې مرسته ورسره وکړي، خو هغه ساه ورکړې وه او تش کالبوت پروت و. له پزې وینې روانې وې. راورسېد خو ژوند یې له لاسه ورکړ. د خلکو شور بند شو، حق پک او غلی پاتې او سخت خپه شول. د کلي مشر د باخوم خادم ته وویل یوه کنده ورته وباسه او دی پکې خښ کړه. تولستوی د کیسې راوي وایي دا 6 قدمه یا 190 سانتي متره ځمکه وه. د کلي مشر وویل دا هغه اصلي ځمکه ده چې د په قسمت کې وه. نو زما عزیزانو، انسان څومره ځمکې ته اړتیا لري. دا یو تریخ حقیقت دی، همدومره ځمکه چې ستا جسد پکې ځای شي. یو صحابي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټې ته ننوتم چې دا مبارک آیتونه یې تلاوتول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر، تاسې د شتمنۍ په ګټلو کې او یو له بله په ډیرولو کې ډیرې زیاتې لیوالتیا په غفلت کې اچولی یاست. حتی زرتم المقابر، تر دې پورې چې په دې فکر کې قبرونو ته ورشئ. کله سوف تعلمون، هیڅکله داسې نه ده، ډیر ژر به تاسو پوه شئ. ثم کله سوف تعلمون، بیا واورئ چې هیڅکله داسې نه ده، ډیر ژر به تاسې پوه شئ. کله لو تعلمون علم الیقین، هیڅکله داسې نه ده که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلن په عاقبت پوهېدلی نو ستاسې به دا چلن نه وای. لترون الجحیم، تاسې به هرومرو دوزخ وګورئ. ثم لترونها عین الیقین، بیا واورئ چې تاسې به له ټینګ باور سره هغه وګورئ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به هرومرو په هغه ورځ ستاسې څخه د دې نعمتونو په باب پوښتنې وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیتونو له تلاوت نه وروسته وویل د آدم اولاده وایي زما مال زما مال، ای د آدم زویه ته مال لرې، له هغې پرته چې خوراک دې وکړ یا دې ضایع کړي، پوشاک دې وکړ یا دې صدقه ورکړه، یا دې هم په نورو شیانو مصرف کړ یا ترې ځې او نورو ته یې پرېږدې. نو زما عزیزانو،
همیشه دعا کوئ چې الله پاک دې موږ ته د دنیا ټول امکانات او مال راکړي، خو د دنیا مینه دې زموږ په زړونو کې نه ځایوي. مالداره مو دې کړي، خو چې د خیر لپاره ترې ګټه واخلو او آخرت پرې جوړ کړو. داسې نه چې دنیا مو ګټلې وي خو بله ورځ د باخوم په شان ترې لاړ شو او یوازې یو کفن او لږه ځمکه مو نصیب شي. په هغې کې شک دی. السلام علیکم ورحمت الله.